څارمن مې را روانه کړې ده او ښه څارمن ده که نه ستړی یې کړم چې څوک بیا واخلي او که نه بیا واخلي خلک خو ولاړ دي خلک ولاړ دي ورځمه چې ستړی یې کړم درغلمه هلته درځمه چې یې به وکړم بس دی څه هلکه کاکا را روان دي یو کاکا د هغه سره د غوا څرمن ده او تاسو ته ښه پته و چې د غوا څرمنې نن سبا ډېرې زیاتې ګرانې دي که نه دې سره به څه چل کوو چې په ارزانه یې تېوالو او دا موقع ده ښه او دې له به ښه غټه دوکه ورکوو د هغې نه پس مونږ ته دا څرمن میلاویږي که نه ډېره ګرانه ده راځئ زه ته چل ښایم که نه او په هغه چل باندې به عمل وکړئ بس تاسو ته بېغمه اوسئ ښه راځئ السلام علیکم. وعلیکم سلام. تړی مه شې. ماما څنګه چل دی؟ ښه یې جوړ یې؟ شکر ده د الله کرم دې ته خاص دی. شکر الحمدلله. په دې بوجۍ کې څه دي؟ په دې کې خو څارمن ده ګله د غوا څارمن مې پکې رااچولې. خرڅوي؟ و خو دې خرڅوم د خرڅ برخه مې بازار ته راوړه خو دې خرڅوم. په څومره روپۍ؟ په 3000 روپۍ باندې بیا خرڅوم. ډېره اوریجنل څارمن ده ګورې یو داغ پکې نشته دی. ښه او دا د ګرمي راچولې وه او که یخنیله؟ دا خو څه مطلب چې غرمله ده چولې وه او که سړله؟ ښه نور او څوری یادې دا خو مې نور ته اچولې وه که نه. مړه بس کاکا دلته خو دې خراب پکړې دا نه خرڅېږي. ښه ته تلی شې. نه ته تلی شې. یو منټ السلام علیکم بابا. ستړی مه شې څنګه ښه یې جوړې؟ شکر دی الحمدلله. د بوجۍ کې څه روان کړي دي؟ په دې بوجۍ کې خو مې دغه دی د غوا څارمن ده پکې. دا څونه قیمتي دی؟ 3000 روپۍ دي ګوره 3000 داسې څارمن ده چې یو داغ پکې نشته دی. صفا سوتره ده سره بالکل اوریجنل څارمن ده د غاټې غوا څارمن ده. رښتا وایې؟ او غرمې ته ده ورکړي دی که سردۍ ته ده ورکړي دی؟ څنګه زه وایم نور ته ده ورکړی دی که سردۍ ته ده ورکړی دی؟ دغه دی نور او سوری یادې. او هغه بل ته مې ویلي وو چې دغه ته مې ورکړې وه نور ته مې دا څرمن ایښې وه که نه نو هغه راته وایي چې زه یې خو د نه اخلم ده ته به د سوري نه سوري ته مې ایښې وه. ځه دا خو د کار نه یو ایستې ده. ځه مخته تېر شه. ځه نو نه اخلي؟ نه اخلم. ځه اخیستې به دي وه ځه نه اخلم. هغه یو ته مې و چې دا څارمن مې دغه ته نور ته مې اچولې وه هغه چې زه یې د نه اخلم شرمولې دی ده او دې بل ته مې و چې سوري ته مې اچولې هغه مې چې تا هم شرمولې نو څه شی یې پرې وکړم روغه څارمن ده خو بس. کاکا السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې صحتونه مزاجونه ښه دي؟ ډېرې پستې خبرې کوې نو چې د کوم ځای؟ همدقه بس ورته وایه ښه داسې کار دی که نه چې د بوجۍ کې درته څه دي؟ څارمن ده ګوله د غوا څارمن ده غټې غوا څارمن ده د تورې غوا څارمن ده اوریجنله. ښه دا راته ووایه که نه چې په څو ده؟ په 3000 روپۍ ده. په 3000 روپۍ. او دا به دې نور ته اچوله که نه سوري ته به دې اچوله؟ نو یوه ته مې ویلي وو چې نور ته نو هغه هم دیکې راکړي هغه بل ته مې وویل چې سوري ته نو هغه هم دیکې راکړي. دغه دی کله به مې نور ته کېښوستله او کله به مې سوري ته کېښوستله دا څارمنه. خو دې په شربونو شرمولې ده. کله به دې نور ته کېښوده او کله به دې سوري ته کېښوده. سمه دې تباه کړې ده او په شربونو دې شرمولې ده. داسې کار وکړه که نه چې زه مخکې نه اخیستې نو دا خو به دې کتلې به دا دې شرمولې ده که نه چې کله یې نور ته کېدې او کله سوري ته نو دا خو دې خرابه کړې ده. څوک به درنه په 2 روپۍ منلې. ځه شابه کور ته یې واپس یوسه. لږه به دې کتلې به ډېره ښکلې څرمن ده. ګورم که نه کاکا نه یې ګورم. ځه دیکې خو مه راکوه که دغه دی اخیستې به دې وه په ښه ریټ بیا درکړم ګورې. په څو به یې راکړې کاکا؟ بس په 1500 کم بیا درکړم. په څو؟ په 2500 بیا درکړم. مازغو کې دې ډش شوی دی. زارتن چې خرابه کړې ده کله یې غرمه ته ږدي او کله یې چې سوري ته ږدي نو دا خو بیا کار نه کوي که نه. نو تی په څو اخلي؟ بس که خوښه دې وي که نه
او نو یو 200 روپۍ به یې درکمه. نه مړه څنګه غوله 200 روپۍ څنګه درکمه دغه دی بس سمه بیه وکړه چې درې کړم. یاره کاکا داسې کار دی که نه چې به زه چلو دا 100 پسې نور یم 300 روپۍ والو به سره یې کړم. مړه د ناجیه سره د 300 څارمه. بس زه خو لاړم درنه که خرڅې خو رایې که نه خرڅې زه خپل کار کوم. ولا په کور کې م شی نشته او دا څنګه خالي راشه واخله راشه په څارمن واخله. او که نه کاکا مړه څارمن واخله. روپۍ خو دې پوره دي که نه؟ او روپۍ پوره دي 300 روپۍ. دا واله ښه ځه ځه کاکا ارزانه درانه واخسته ګورې. خوشحاله اوسې دا څوک درنه په 2 روپۍ هم نه اخلي خرابه کړې دی دا شکر وباسه ما درنه په 300 روپۍ واخسته. ځه کاکا ښه ځه بس لاړم د خدای ظالمانو د 300 څارمن مرانه په 300 روپۍ واخسته. څنګه خلک استی منې خو به که نه سړی مې درله څنګه دوکه کړو د 300 سرمن په 300 روپۍ. السلام علیکم. سلام صاحب. داسې کار دی که نه سړی مې درله دوکه کړو که نه زما چل خو مه لیدو که نه د 300 سرمن وه او په 300 مې ترې واخیسته. اوس به یې موږ ځان له خرڅه کړو په 300 روپۍ باندې. زر ستا او زر زما او د نن ورځې خرچه وشه یارانو. راځئ مزې کوئ مزې او که نه یار.